وطن د انټرنیټ د بندېدو حکم دی په دې معنا چې په اول پړاو کې به د فایبر نوري له لارې کوم کنکشن چې موږ په دفاترو کورونو وای فای وغیره لرو هغه به قطع کیږي. په دویم پړاو کې به په مخابراتي شرکتونو دا حکم جاری کیږي چې انټرنیټ په سمارټ فونونو یا په ټلیفونونو کې بند کړی شي. افغانستان ته انټرنیټ د دوه لارو څخه راځي. یو د کراچۍ پاکستان له بندر څخه یو پوینټ راځي د شرقي ولایاتو لارې او بل شمال لارې فکر کوم د روسیې څخه بل پوینټ لرو. که چېرته فایبر نوري مطلق قطع کړلی شي نو مخابراتي شرکتونه هم د دې وړتیا نه لري چې موږ تاسو ته انټرنیټ راکړي. دا لویه بدبختي ده د هیواد لپاره. فعلا دا 4 کاله کېږي چې یوازې د مخابراتي شرکتونو د روزانه 10% ټیکس څخه چې کریډټ کارتونه اټکېږي په وطن کې 11-12 میلیونه افغانۍ د امارت اوسنۍ ادارې ته ځي او په بانکي سکتر کې په د هیواد ګمرکات د انټرنیټ لارې وصل دي، روغتیایي سیستم کې، اډمنسټریشن کارونو کې. بله زموږ تاسې ژوند ټول په انټرنیټ باندې روان دی او استوار دی. ځکه فعلا 12مه او 11مه پیړۍ نه ده چې موږ د هیواد ډېر معلوم تعداد او معلوم خدمات ولرو، بلکې اوس 21مه پیړۍ ده. ډېر زیات خدمات دي او دا خدمات د ټکنالوژي له وجې ممکنه شوي دي چې عوامو ته رایه شي. دا کار عثماني خلافت کړی په خپل وخت کې د چاپ ماشینونه بند کړي ول. فتوا دا وه چې هغه حرام دي او هغې له وجې تاسې ګورئ چې اوس هغه خلافت شته که نه، او چا چې د چاپ ماشینونه درلودل هغو په کم حال کې دي. دا زموږ اوسنۍ اوس مو هم وژني، راتلونکي نسلونه هم راته په دې کار سره وژل کېږي. دا کار یوازې د عوامو تخریبول نه دي، د عوامو له منځه وړل نه دي، دا د خپل ادارې له منځه وړل هم دي. بغیر له انټرنیټه په 21مه پیړۍ کې د دې نړۍ برخه کېدل دا ډېر سخت کار دی. د تاسف ځای دا دی چې د امارت بعضې طرفداران ډېر جالبه دلایل راوړي. یو وایي چې شمالي کوریا چې انټرنیټ لري نو هغه د اتومي بم خاوند شو. هلکه کله نه ایتا شمالي کوریا الګو شوه، کله نه شمالي کوریا ایتا د سرلارې هیواد شو په عقیده کې، په فکر کې، په کم لحاظ. نن چې د فایده د هغه مثال راولي، بل کس به دلیل راوړي چې په دې سره به فحشا کم شي، په دې سره به غلط روابط کم شي. صحیح ده، فحشا مقطع کې ده، 2-3 ودونه کوي، ویډیوګانې تا راوځي. ته د خپل نفس کنټرول کا، دې په ځای چې ته خپل نفس کنټرول کې ټیکنالوژي کنټرول کړې نو راځي داسې پرېکړې کوي چې هم اسلام خلکو ته شرمېږي او هم زما خاوره شرمېږي. دا دې موږ دغه حالت څخه هر چیزو ته روباسي. کله د شاعره خبره رایاده شي چې مجازي حسن د زور په ګدۍ ناسته ته کوڼ شوی که زما د مرۍ ناسته. 21مه پیړۍ ده، کم از کم د دې شرایطو مطابق باید مزل وکړو. او که نه د احمدشاه بابا لمسي نو راځي دا کلشینکوفونه هم کېدی، دا M4 هم کېدی، دا موټرې او امبیانې هم کېږدي، د M4 په ځای تورې راواخلې او د M4 په ځای د امبیانو په ځای اسونه راواخلې او دا ټول وضعیت بیخي د احمدشاه بابا د وخت غوندې کوي او دا کمې پګړې چې وهلي دغه مما غوندې پخواني غوندې کوي او د سورلۍ لپاره مخره او اسونه راواخلې چې بیا بیخي هغه کافي جوړه شي. بیا به سره ومنو چېرته چې فایده د هغه اخلي، کوم ځای کې چې د عوامو فایده د هغه ځپوي. دا کار بیخي د زغملو نه وته.